د پرون ورځ راهیسې په پاکستان کې د ټرانسجنډر د بیل د پاسېدو په اړه باندې په سوشل میډیاو باندې ډیر زیات بیلابیل بحثونه کیږي. اصل کې دغه ټرانسجنډر دی څه قانون یې پاس له څه لپاره سو او د دې څخه څوک بیا ګټه پورته کولی سي. که څه هم دغه قانون په 2018 کال کې هم دغه مسلم لیگ نون حکومت و، هغه وخت دغه قانون منځته راغلی ولو او بیا وروسته د پی ټی آی په حکومت کې د وفاقي وزیر قانون شهید نظاري په دې اړه باندې ډېر بېلابېل دلایل مجلس کړی و چې باید دغه قانون ته قانوني حق ورکول سي. او پرون دغه قانون د آیا صادق د چې د قومي اسمبلی سپیکر دی هغه پر دې باندې دستخط وکړي او دغه قانون پاس ولو. اصل کې آیا دا قانون واقعي هم دغسې دی چې یو هلک به له بل هلک سره د دغه قانون لاندې واده کولی سي او یوه نجلۍ به له بلې نجلۍ سره تر دغه قانون لاندې واده کولی سي. ټرانسجنډر که څه هم دغه قانون په د دې لپاره چې د هجړګان یا موږ نورشیزیان یا نرګډیان ورته وایو د هغوی د پروټیکشن حفاظت د ساتنې لپاره دی چې هغوی ته په ټولنه کې باید حفاظت ورکول سي، د هغوی ساتنه وکړل سي او په خاصه توګه بیا چې کوم صوبایي حکومتونه دي یا ځایي حکومتونه دي هغه د دوی حفاظت وکړي. خو په اصل کې دغه مجلس لږ بل اړخ هم لري، هغه دا چې د ټرانسجنډر ویل کېږي و دې ته هم چې که چیرې یو انسان مثال په توګه یو هلک دا ووایي چې زه ذهني طور پر دا احساس کوم چې زه هلک نه بلکې انجلۍ یم، نو دی دا کولی سي چې په ډاکومنټس کې چې کوم کاغذان جوړیږي دی خپل ځان انجلۍ وښوي. او که چیرې یو انجلۍ وغواړي چې زه ذهني طور پر دا احساس کوم چې زه یو انجلۍ نه بلکې یو هلک یم، نو دی دا کولی سي چې دریم بلکې خپل جنډر چینج کړي، خپل دغه جنس چینج کړي او د انجلۍ پر ځای باندې هلک ولیکي. بیا دغه هلک چې په ډاکومنټس کې انجلۍ لیکل شوې ده دا له بل هلک سره واده کولی سي او یو انجلۍ چې په انجلۍ لیکن په کاغذانو کې دی هلک لیکل شوی وي بیا له بل هلک سره واده کولی سي. څو ورځې مخکې هم د پنجاب ایالت په یو ښار کې یو خپل پیر له خپل مورید سره چې له ډېره وخته سره ګرځېده راګرځېده د هغه پیر په وینا چې زه پر ده باندې مین وم واده یې سره وکړي. نو داسې ښکاري چې په راتلونکي به هم دغه ودونه زیات سي، په خاصه توګه په دغه سیمه کې. د دې په خلاف د جمعیت اسلامي سینیټر مشتاق احمد نن په اسلامي عدالت کې شریعه عدالت کې د دغه بیل په خلاف کیس جمع کړی دی او پر ټولو انسانانو په خاصه توګه په پاکستان کې اوسېدونکي چې کوم مسلمانان او د دې ترڅنګ کوم مذهبي ګوندونه دي پر هغوی یې غږ کړی دی چې د دغه بیل په خلاف راووځي، احتجاجونه وکړي او د دوی سره په دغه کیس کې مرسته وکړي.